که طالبانو پر پوهنتوني زده کړو بندیز نه وای لګولی نو په وروستیو نږدې 15 کلونو کې به نن په افغانستان کې شاوخوا 114,908 نوي ښځینه ډاکټرانې، انجینرانې، ادیبانې، روانشناسانې د کمپیوټر ساینس او د بیلابیلو علومو څخه د لیسانس په کچه فارغې شوې نجونې موجودې وې. همدارنګه که په نجونو د منځنیو زده کړو دروازې نه وای تړل شوی، نن به افغانستان نږدې 1 میلیون له 12 ټولګیو فارغې نجونې لرلې. ځکه د یونسکو د معلوماتو له مخې 1.4 میلیون نجونو په مخ په قصدي ډول د منځنیو زده کړو دروازې تړل شوې دي چې نږدې 1 میلیون یې له 8 ټولګیو پورته وي. او که دا بندیز نه وای نو دا 1 میلیون نجونې به په تیرو نږدې 15 کلونو کې خامخا له ښوونځیو فارغې شوې. پوښتنه دا ده چې دا بندیزونه افغانستان ته څه ورکوي؟ ځواب ډیر ساده او اسانه دی. یوه بېسواده ټولنه چې همیشه محتاج وي. راځئ لږ تیر ته لاړ شو. پرون څه د یونسکو، یونیسف او پخواني جمهوري دولت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت شمیرې ښیي چې تر 2021 کال پورې په افغانستان کې نږدې 8.7 میلیونه نجونې او هلکان په عمومي ښوونځیو کې شامل وو. دا ډیره لوړه کچه ده. د نجونو ګډون په ابتدایي دوره کې لوړ شوی و. په 2013 کال کې 2.5 میلیونه نجونې ابتدایي دورې ته تللې وې او تر 2021 کال پورې په ټول هیواد کې د ابتدایي زده کوونکو 40% نجونې وي. دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی شمیر دی چې نجونې په ښوونځیو کې زده کړې کوي. په لوړو زده کړو کې به هم بدلون محسوسېده. د 2021 کال وروستۍ احصایې ښیي چې د افغانستان په شخصي او دولتي پوهنتونونو کې له 110,000 ډېرې محصلینې په زده کړو بوختې وي. هر کال په اوسط ډول له 3,000 تر 4,000 ښځینه محصلینې په بورسیو او شخصي مصارفو بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللې. خو اوس ترې دا حق اخیستل شوی. مګر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان نن څه ډول دی؟ نه بیا در روز اول از خدا برآمدیم. کار میکنم. چی کار میکنی؟ در دانه هتل میشینیم، در دانه نانوایی میشینیم. دعا میکنم که مکتب آباد شود. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ثانوي او لوړې زده کړې پکې په رسمي ډول بندې دي. دا ډیر هیښوونکی خبر دی چې واکمن یو چاته وایي ته نشي کولی پوه شي او ته نشي کولی چې زده کړې وکړي. چې تعلیم تر امر ثاني پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امر ثاني پورې معطل دی. لږ تر لږه 1.4 میلیونه نجونې په قصدي ډول له ثانوي زده کړو منع شوي. نږدې 2.5 میلیونه د ښوونځي عمر لرونکي نجونې یعنې 80% یې له زده کړو بې برخې دي. دا مهال د ابتدایي کچې د مجموعي شمولیت کچه ډېره ټیټه شوې ده. یونیسف وایي چې په 2024 کال کې د افغانستان ابتدایي شمولیت کچه ټیټه ده ځکه نجونې د زده کړو حق نه لري. یونسکو خبرداری ورکوي د نجونو د محرومیت دوام به د هیواد لپاره د متخصصو کادرونو کمښت رامنځته کړي. په طب، انجینرۍ او نورو برخو کې به د فارغو تشه نور هم زیاته شي او موږ دا مهال محسوسوو. دا اوس په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسیږي، د ښځینه معلمانو کمی محسوسیږي. د ملګرو ملتونو راپورونه وایي چې د نجونو له ښوونځیو ایستلو په افغانستان کې د شاقه کارونو او په کم عمر کې د ودونو خطر لوړ کړی دی. د کورنیو اقتصادي ستونزې او ناامني د دغو خطرونو د زیاتېدا سبب شوی دی. یونیسف د زده کړو د کیفیت په اړه ویلي دي چې په 2024 او 2025 کې کومې ارزونې چې دوی کړي د هغو ارزونو له مخې 90% څخه ډېر 10 کلن ماشومان ساده متن په سمه توګه نشي لوستلی. یعنې دا بحران لا ژور شوی. زده کړه یوازې ټولګی نه دی، یوازې ښوونځی نه دی، دا د یو نسل راتلونکی دی. خو د طالبانو د قصدي بندیزونو له کبله دا راتلونکی په قلف شویو دروازو کې بند پاتې دی. د وروستۍ پوښتنې په توګه باید دا خامخا وپوښتو چې څوک د یو باسواده افغانستان مخه نیسي او د افغانستان د سبا ساتنګوي.